څنګه چل شهیدالله یاره کار مار لذي کو او یاره کار لزو د کار نه بغیر کار نه کېږي یاره او نخ کار یار داسې ورک ورک یاره والله وعده م کړی دی مړه ښځه نه ده سمه بلا ده تېښتې له ترې رالي والله چې بس تپوس یې مه کوه پیر اورې یو ویل دی دا ورکه شعر نه دی را روان ډېر ګډ وډ دی یار شعر دی که نه یاره ته له ورکه اواز شعره دې خوا راشه هلکه شهیدالله درالمه شعره دا ول یار ته خو ډېر په بد حال کې هسې ګډ وډ خیر شه مړه د ښځې سمې جګړه وه او د سر نه یې نیولې ومه په مرۍ رالغلې شوې وه قابو یې رانه ساه ایستې وه لکه شعرونه دونه د خلاصي څوک نه وو نه مړه څوک نه و نو الله دې د ګاونډۍ څخه وکړي چې زما چغې واورېدې ورال خلاص یې تې کړمه نو تم زیاتې کې شیخه تا ته ښه پته ده د خپلې ښځې اورې چې دا سمه بلا ده خو دا سر دې کټا که نو ولې غټ یخته ساتې چې سر دې کټۍ رانیوې به نه شي زه به سر کټا کمه خو د مرۍ څه به څه کومه په مرۍ رالغلې شوې وه لکه دا ولې داسې خفه یې یاره دا بوټ تندیم نیولي دي ولې څه چل شوی دی ښځونه تنګ راغلي مړه ښځې نه دي سم سړي دي والله یختې له تې رالومنې میرات شړقو د لګانو د ښځو نه م یارېږئ دا زړه خو مې غواړي چې دا جاجر په تاسو باندې ووښمه د ښځو نه م راته دغه ساس کړي راشئ تپوس زما وکئ انګله پیچرې زما ښځه وکړي داسې سر پرې ګرځوم اکثر یې راوباسم چې داسې څه خبره شي په لار کې پرې راکېدم بیا یې رانه څوک د خلاصي نه توبې راته وباسي توبې نو ته په کور کې ولې نه وایې چې لار تې راوباسې ته راشه زما تپوس وکړه زه په خپله محله کې په جاهله باندې مشهور یم په کور کې رانه بیا خلک خلاصوي بار ته ځکه راوباسم چې څوک یې رانه د خلاصي نه د لګانو لا خو لاړ چې یو ډانګي ورته ونیسئ د ښځو نه یارېږئ لکه نه پې دې سړي خو ډېر جذباتي خبرې وکړي والله زه ورځمه یاره یاره یو ول زه په خپله م ورځم د خپې لاس کې ماتوم شعر ته مهرباني وکړه لاړ چې د خپله باتوري ورته وښایه یار دا ته څه کې ورشه پې تاسو خو لاړئ که زه لاړمه نو زما ښځه خو سمه رومانډین د لاس او خپې به یې راباندې مات کړي لکه شهیدالله دلته څه کې ظالم او دغه دونه خوښ ځای دی دلته خو د پیریانو د بلاګانو پته نه لګي او اوس خو پکې لا د شیشه کې اوازې هم دي که شیشه که دلته نو بیا ظالمه دا ځای خو ډېر د سکون ځای دی زموږ په کور کې چې کومه بلا ده د هغې نه دا یېرېږي هغه بلا خطرناکه ده د دې نه یېرېږم صحیح ده صحیح ده ملګري زه پوه شوم ښه زما خیال دی تا له امدازله ښه سېزلی دی بس کښېنه ځه ځه بس ځه دا خو خوړ لګېدی د ښځو داسې زه غرونو ته وخېږم بس مړی حقه لار ده څوک مخکې څوک وروسته اورې بس الله دې وبخي ورښکاره به شو امین راځه ثواب کار دی څه کوئ لکه چېرته روان یې لکه ته نه خبر سو لکه د څه نه ولې خیر شه لکه دغه ویس کور ولې وفات شوی دی ولې ته نه خبر سو تاسو ویل که یار دا خو ډېر زیات دود وشي ډېر پې خفه شوم نو خو که ځې خو مونږ هم روان یو دا کپړې مپړې به د بدل کړو سمډاري پوټ بس زه هم کپړې مپړې بدلوم شهیدالله ته به هم رنګ وکړو کوو به سب هم د ځان سره په مخه کې صحیح ده زه صحیح ده ورځه کوو صحیح ده زه ایسا خفه کېږه مه دا حقه لاره ده موږ ټول به پیژو نو مړه بس چې سر الله ته منظوره یې راغه کېږي نو ته زموږ نه څه خبرې خو یې د بدانه خلاص شو یا خدایه پاکه زموږ غم دروغ غواړي خولې راله وچه السلام علیکم د خوشحالۍ نه رښتیا یوه دوا به وکړو یاره ویسه څه خوش قسمت دی خدای دې خلاص کړي زمونږ غدن وده دې نه شو کولی خو چې دویمه خبره کوو نو په سر پسې م چپړه نه ختي اویسه دا حادثه څنګه راغلې وه یار یاره حاجي صاحب دا خو اسري کوله او هغه اسري شاټ شو او مونږ ته پته نه وه چې یو دره شو چې ورډ بس ښځه مړه وه ها لکه اسري شاټ شوې وه واو شعر ته لږ راوړی یاره ویسه ما چې دا ګڼه ګوڼه لږه ختمه شي که نه ما چې بیا د عیسري مال یو دوه ورځو له راکړې څه دی خیال دی یاره د کله نه چې مې کور والي وفات شوي بیا ما خپل کور کې نه دي چې ګاونډیان وړي دغه دوه م راغلي ناست دي
مال یې راکړه لکه نمبر ولیکمه او چې کله وزګار شي درکړي مړه چې کور ته ورشم غلی کېنم نو راته وایي څه سوټ بوټ ناسې بیا دې بار جګړه کړې نو چې څه به یم نو جګړه جوړوي چې څه نه ویم نو جګړه جوړوي خو دې هم غر کې یو خو تاسو د خپلو ښځو نه سمې بلاګانې جلاتانې ساس کې ساس کې مړه دغه دې وګوره سمې مو واده کړی دی څونه خوشحاله را روان دی ته ورته وګورې ورګې نن خو دې سمې نه تپوس کوم چې دی څنګه دا خوشحالي یاره سمې دې خوا راشه درالم راشه کنه یاره دا تپوس ته نه وکړو او یارانو څنګه کېږي هلکانو تاسو خو ډېر ښکلي ایریا کې ناست یار ډېر ښه لوکیشن دی یاره یاره سمې ځای ښکلی دی خو په مونږ ښکلی نه لګي والله ولې هلکه دا خو دومره ښکلی ځای دی په تا ولې ښه نه لګي یاره ځای ښکلی دی خو دا د ټینشن بوجۍ د ځان سره چوته کړې ده د ښځې نه تنګ دی او مازغی رالی وخوړ خو دا راز راته ووایي چې ته څنګه خوشحالې دا واده خو تا هم کړی دی ته داسې خوشحالۍ دا د ټینشن بوجۍ مې راڅړقې خو غوږونه یې رالي وخوړه یا ګوره پخوا به خلک د مشرانو سره کېناستل نو ډېر څه به زده کول تاسو اوسني هلکان د مشرانو خواله نه ورځئ ګوره چې کور ته لاړ شئ لږ د ښځې صفت کوئ او که ترکاري دله پخه کړي چې مالګې پکې نه یم اچولي ورته وایي یاره مالګه پکې برابر ده او خوند یې مزېدار دی ته بیا ګوره مړه خو تاسو له دا چړونه نه درځي نو پالن مزېدار دی چې مزېدار دی بیا ورته ته ګوره لږ صفتونه خو یې کوئ که نه خو د ایم بي یې خو باسه یاره دا فارموله خو زه نن په کور کې اپلای کوم ښه زه مو په مخه مې وړو ته وایم چې ډېر ښکلی ښکلی دی پخ کړی کار صاحب پخ کړی خو دا وته ټرای کوم چې څه کوي یا جنۍ دا ډوډۍ د وخته راوړه زر کنه شابه د ولګې دې مړه کما ماشاءالله سبحان الله ښځې دا کم لاس دی الله د خپلولو کومه ذایقه راغلې ده نن یا سړیه نور کله چې لزه پخومه ذایقه پکې نه وي او نن چې ګاونډی دله رالېږلی دی نو اوس پکې ذایقه ده ناخذ دا خو ستا د لاس ماته ښکاري کېنه ښځه خدای دې لاس خاورې که قابو دې رانه سترګې ایستې ووایي خدایه د دې نه خو ماله مرګ په کار دی د دې ښځې نه خو زه تېښته له رالم سره راله ګوزې کړی دی د دغه شانتې ښی وچې خوره وای خدای هغه سالن دې مې وړه خو راوړه که نه سترګه خو دې را باندې هسې مو پړسوله لکه دا ویډیو به ډېره بره کېږي یاره زه کوالټي هم صحیح ده هلکانو څه کوئ یار څه نشته یاره په دې موبایل کې ویډیو ګورو نو ما وی هسې موزګار ناست یې نو زما خو په کور کې اوس نه رسي ما ته پته ده ستاسو خو هم نه رسي اورئ نو ما که خوښه مې منصوره سیم د ښځې نه نه هېرېږي ځای چې لاړ شو چې خو به ترې وڅښو که نه ما زما خو ورته ډېر زړه شوی چې ته یار هلکه خبره خو دې صحیح وکړه خو راځئ زمونږ هم ورته اړه شوی دی او کور نه خو هسې هم رالېږلي یو ځای چې ورځو راځئ ځای چې ځو راځئ الله دقه زګی دی وراره خدای دې لاس خاورې کې سره را باندې دوه ټوټې کړی دی الله په قلاره زور کوه ته ورشه وراره وګوره چې چا ور وخو هلکه منصور کور دی چاچو مې کور دی سلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مشه لکه کېنئ په ما باندې دا سر داسې دروند دی او سر روانې ګرځي د سلام نه یم هلکه کېنئ منصور بھائی دا ولې یار تا خو دا سر هم داسې تړلی دی دا سترغلي خو ورباندې پړسېدلي نو دا یو تور دی خدای که نه سم شیم راختلی دی یار دا خو یاره د بارانونو موسم دی یو شړک باران ورېدو بېګا داسې بار ته راووتم ایسته مې خپه یاره وښوېده دا سر مې دیوال ته ولګېد او دا سترګه یاره دا دنیا را باندې داسې چاپېره شوله الله دې ستاسو قدر وکړي چې زما تپوس له رالی و هلکه یخ بس کوي که ګرم څه د لږ یم روټۍ څه به خورئ یار نه بس صرف چای به درنه وڅښو مونږ صرف تاسو له راښکاره جو مې چای مې به دې سړي نه وڅښو بیا به ترې ځو
زه خو اوس هم په کور کې وس نه رسېږو که تا را باندې چې اوس کله ښه به وکړي یار تاسو ته خو ښه پته ده ځای عاشي سړی یم هلکه که نور هم اوس څه طبیعت مني چې دا سړی ورلېږمه زه وراره ورشه چې ورته ووایه یاره وګورې بسکټ او ډبل لوټۍ هم ورته ووایه ښه سړي ګورې ډېر وخت پس راغلی دی چاچی وای کور ته راشه ورشه غار څه راوړه وې بټ پریشر راله پخې چې وخورې د هر څه زر تیار که شابه درځمه وې ښه وای کور ته راشه وای لوښي هم سقالي او وای د سالن ټیم هم دی دا خو وي شرمولې کوي لکه دا خبرې راته د ملګرو په مخکې ورته زه درلم اوس په د دې سره زه پوه شم خدای دې بېخو باسه لږ بچ شو ماته لکه منصوره خیر شه ماړه خدای دې بېخو باسي بیا مې پرې راکېښود سړي مې وش راکولی اوس زما چپړه بله راوړم په خطا کې رانه چپړه وشلېدله منصوره خفه نه شي خو دغه چی خو هم څه پته مته ونه لګي د ډېر ټیم تېر شو یا را روانه ده که نه څه زړه خوري یاره اوس به راشي وراره مې دیږلی دی راځي هلکه منصوره دا چا دا خو یار د چپړې دی خیر شه دا ولې ظالم زامن دی که نه یوه ګنټه وشو تاسو هم چې ورته ناست یې پاسوي نه خدای اوس دې ته څه وی یاره ملګرو خفه نه شئ ستاسو نه زما سیوا بوره حالات دي په کور کې خو ما له دا ډوزی هسې خوند راکوي او لا چې ځان له به چېرته هوټل کې چای وڅکئ صحیح ده خفه نه شئ اوس هم دا دی تا راته د دې چا پوهېدی اوس هم په کور کې په چپړې ویشته ملا لوښي هم راته پراته دي یا به مینځل غواړي پرون یې م راباندې دا ځګې والی دی او داسې درانه لاسونه یې دي اوس هم داسې تور شین راختلی دی او خدای شته چې نظر مې نه لګېدو په دیوال پسې مې لاسونه تپول نو زما وروڼه یې خفه نه شئ او ما له دا ډوزې هسې خوند راکوي چې خلکو ته ولمه ښه هلکه ته دونه یېرېږې ته ولې موږ له داسې ټیم خراب کړو راځه چې ځو زه چې زه مړه موږ ته به دې په وخت ویلی موږ به اوس وختي څکلې وه سړیا په مخه مخه